که ځان ښایسته کول غواړي نو هغه بیا دا طریقه ده چې ته د ایمان په ښایست باندې ځان ښایسته کړي. د امام عطا رحمه الله، امام عطا ابن ابي رباح، ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه. د امام دی په دین کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما خاص شاګرد دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی. نو استاذ ته وګوره او شاګرد ته وګوره، دی به څنګه سړی و بیا؟ استاذ عبدالله ابن عباس ته او شاګردان د امام ابو حنیفه په شان دي. او دی تک تور سړی و، د شونډې سمې غټې وې او د پوزې هم سمه غټه وه، د بدن نه هم چیته و، معذور هم و، ګوډ. نو مور ته یې ورځ داسې ګیله وکړه چې مور زما دا بدن او لکه خلک یو څه وي بل څه وي، هغې ورته وایي بچي وي که دا عیبونه پټول غواړي نو علم وکړه. او سبحان الله علم هغه وکړو، امام د هغه نه جوړ شو. هېچا دا ونه وي چې د امام عطا پوزه غټه وه یا شونډې غټې وي یا رنګ یې تور و یا ګوډ و یا چیت و، هېچا ونه. خو که ډېر مال د سره یي که نه او ډېر دروند پوښتن شي او د کلي ټول ستا شي او سره د غرونو چې ورسره خواوشا کړي دا هم ستا جایداد شي که نه، بیا هم خلک وایي پوزه یې داسې وه او مخ یې داسې و، ناسته یې داسې وه او پاسته یې داسې وه او دغه دا هر څه دله یادوي. نو دا عیبونه سبحان الله ټول پټ شي چې کله سړی دینداره شي او کله سړی د الله په دین پوه شي. الله دې موږ ته د ایمان دا ښایست نصیب کړي.